د سیمې خوږو لیدونکو ستړي مه سئ. ګلونه مو خوښ دي؟ څه ډول کوم رنګ ساتي یې؟ په کور کې دننه یا یې د کوره د باندې کښېنوئ؟ راځئ نن به زه په انګلستان کې د ګلونو ځای ته بیایم. We love our roses. That's the next best-selling, our roses. There's a heavily scented, traditional scent. دلته خلک نه یوازې ګلان رانیسي چې خپل خونه په ښایسته کړي، دوی غواړي چې خپل د باندې کور په ښایسته کړي، خپل کوڅه په ښایسته کړي، خپل مملکت په ښایسته کړي. نو په دې خاطر دوی ګلان رانیسي چې په کور مخ ته یې کښېږدي، چې پر سړکانو یې کښېږدي، چې د ټرافیک لایټونو یې وړې بغلو ته ګلان راځړولي یې ایښي، یا چې دوکانونه یې د دوکانو پر سر یې ټوله ګلان ښایسته ایښي یې چې خپل وطن ښایسته کړي. په انګلستان کې سور ګلګلاب ډېر مشهوره ګلګلاب دی. دوی خپل معنیګانو ته دا سور ګل ورکوي. د خوشحالۍ ګل سور ګلګلاب دی. او دا چې دی سپین ګلګلاب دا دوی په پاتیو کې کاروي، پر کبرو باندې ایږدي، پر جنازو باندې ایږدي. نو دا سپین ګلګلاب د دوی د جنازو او د خوابدیا ګلګلاب دی. هغه ګلان چې موږ په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې لرو دوی هم دلته لري، خو نه د هغو ګلانو په رقم بوی کوي او نه رنګ لري. دا دوی هم کشمالي ګلان لري، خو نه رنګ هغسې دی او نه بوی هغسې دی. دغه د ګلونو په ځای کې یو رستوران دی. دا خلک دې ته نه دي راغلي چې یوازې خواړه وخوري، دوی راغلي دي چې دلته ګلونه بوی کړي، تازه هوا احساس کړي او ګلان ښایسته ښایسته ګلان وګوري. ګلان د دغه خلکو مینه ده، هره ورځ خپل کور ته تازه ګلان رانیسي. تاسو په افغانستان کې او په پښتونخوا کې د ګلانو د کښېنولو دود لري؟ حتما یې لري.